او چې کله سړی په بد نظری کې رالی نو بیا خو انسان د زندګۍ په تباهي کې رالی او د زندګۍ تباهي د انسان دا ده چې ما درته ویل د دغه مرض څخه بیا سړی د بوډاوالي پورې ځان نشي خلاصولی او پر دې مرض باندې الله تعالی انسان ته ډېره لویه سزا ورکړي. حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکلي دي چې د بد نظرۍ څخه د انسان په بدن کې بدبویي پیدا کېږي. هغې قسم خوري چې زما په دې باندې تجربه سوې ده، ځکه دا ښکاره خبره ده چې نیک عمل د انسان په مزاج او پر بدن باندې خوشبویي ښکاره کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په معاشره کې ډېر نیک انسان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدن به دومره خوشبویي وه. ام سلیم یو زنانه وه، هغې به باقاعده د پیغمبر علیه السلام په خوله پسې ښه ګرځوله. بیا به پیغمبر علیه السلام ورته ته دا خوله څه کوې؟ دې ویل چې په مدینه کې کومه ناوې ودیږي د هغې په خوشبویي موږ ستا د خولې اثر ګډ کړو، بیا د هغې د خوشبویي مثل په بله خوشبویي کې نه پیدا کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په خپله ویل کانا، یا په سیرت کې راځي کانا ریح ابي بکر اطیب من مسکن، د حضرت ابوبکر ته چې به سړی ورژندي سو د مشک څخه به زیاته خوشبویي تلله. ځکه نیک عملي په انسان کې نیکي خوشبویي پیدا کوي، لیکن بد نظری په انسان کې بدبویي پیدا کی. مولانا زکریا رحمت الله علیه وایي چې تاسو کله یوروپ له ولاړ شئ، چې تاسو مغرب له ولاړ شئ، د هغه انسانانو رنګو ته چې تاسو وګورئ ښایسته قد و قامت وي، د هغې لباس ته چې وګورئ هغه به ډېر صفایي، د هغې بدن ته چې وګورئ چې هغه به ډېر صفایي. لیکن چې کله اتفاق پیښ شي چې دی په جهاز کې ستا سره پر یو سیټ کښېني، بیا به تا ته دا در معلومه شي چې د هغې د بدن څخه څومره بدبویي ولاړې شي. ځکه د ګناه اثر دا دی چې بیا د انسان په بدن کې د هغې څه بدبویي ولاړې شي. نو به هر حال د بد نظرۍ څخه ځان راګرځول او په معاشره کې چونکې فحاشي زیاته ده، عریاني زیاته ده او برهنګي زیاته ده او د انسانانو ترتیبونه د زندګۍ خراب دي. نو ځکه دې وخت کې که سړی د خپل ځان د حفاظت د ګناه څخه کوي، نو زما په عقیده کې د ټولو څه اوس لویه ګناه بد نظري ده. هغه بد نظري که ستا د ټلیفون په شکل کې ته د ټلیفون پر صفحه باندې ګورې، هغه بد نظري که ستا د اخباراتو د رسایلو په شکل، هغه بد نظري که په فلمونو په ډرامو کې چې ستا په ټلیفون کې دي، هغه بد نظري که په نورو اشکالو باندې، هغې که جنسي مضامین دي چې ستا په ټلیفون کې راځي، د هغې ټوله دا ستا د هلاکت او تباهۍ ذریعه ده. د دې څه ځان کتل